ستاسو په مخ کې ما د قران پاک یو آیت ذکر کړي. الله رب العزت فرمایي چې قو انفسکم یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم واهلیکم نارا، چې ای ایمان والاو تاسو خپل ځان او خپل اولاد چې دی هغه د الله د هغه اور څخه بچاو کی. وقودها الناس والحجاره، چې داغه ایندن چې کم دی لرګي چې کم دی هغه ډبر او انسانان دي. تاسو دا اور څخه خپل ځانم بچاو کی او خپل اولادم بچاو کی. او په حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي مروا اولادکم بالصلاه، و تاسو خپل بچانو ته حکم کوي د منځه وهم ابناء 7 سنین، چې دوی د 2 کالو سي شنه چې کم ټیم د 2 کالو سي تاسو د منځه حکم ورته کوي چې بچای المنځ کوا، بل منځه باندې پابندي باندې شروع وضربوهم عليها وهم ابناء 10، او بیا چې د 10 کالو سي بیا کې المنځ نه کوي بیا پاغه باندې هغه باندې بیا مار ور کوا، بیا پاغه باندې چې د 2 کالو سي حکم ورته کوا، او چې د 10 کالو سي بیا په منځه باندې کې المنځ نه کوي بیا ولی چالته د بلوغ تر رسیږي نو د به یو عادت جوړ شوی. د نبی علیہ السلام په هر حکم کې چې دی هغه کې حکمت دی چې د 10 کالو سره د المنځ مسلسل شروع کی، نو بیا چې بلوغ تر رسیږي چې د بالغ سی 15 کاله 14 کاله ته ورسیږي بیا به د منځه به یو عادت جوړ شوی. هغه عادت چې دی هغه بیا د المنځ کې د په د بیا هغه المنځ بوج نه وي، هغه المنځ به بیا د لپاره ډیر اسانه. او د دنیا یو قانون دی، په دنیا کې هر سړی دا خواهش لري چې زه واده وکړم، د خوبصورت د انجلی سره زما واده وسی، دا د هر سړی خواهش دی. او چې واده وسی داغه بعد بیا د اولاد خواهش پیدا شي چې ماته الله رب العزت نیک صالح اولاد راکړي، ماته الله بچیان راکړي، لور راکړي. خو دا دی چې موږ د وسخه د شروع څخه د نیک اولاد موږ دعا شروع، یعنی اولاد خو الله درکړي، خود اولاد لپاره ضروری شرط دی چې نیک اولاد الله سره وغواړو. انبیاء علیهم السلام بم د الله رب العزت سره د نیک اولاد دعاګانې غوښتي په قران پاک کې ذکر دي. ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي رب هب لی من الصالحین، یا الله ماته نیک بچی راک، یعنی نیک صالح بچی ماته راک. د ابراهیم علیه السلام دعا ده. او بیا کله په قران کې موږ غور وکړو په قران پاک کې او په منځ کې هر کښنه چې د 2 کالو کښنه المنځ شروع کې نو هغه دا دعا غواړي رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، یا الله مام د منځ پابند جوړ او زما بچانم د منځ پابند جوړ. الانکه د 2 کالو کښنه دي ربنا آتنا فی الدنيا د دې دعا بعد چې کوم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي دغه دعا کښنه په منځ کې غواړي. ظاهر چې ورته وګوري چې دا کښنه الک دي د دې بچیان کړه دا خپل بچی دي، دا په مونټي او پر نصری او په پرې په 1 کلاس کې سبق وای، او دیم دا دعا غواړي چې الله مام د منځ پابند جوړ او زما بچایم د منځ پابند جوړ. یعنی یو اشکال د سړی په ذهن کې راځي. نو دا د دې مطلب دا دی چې دغه وخت د خپل بچی لپاره دعاګانې شروع، یعنی دا نه چې بچی پیدا شو بیا دعا وکړه، نه د بچی وجود نسته ته دعا ورته شروع کېدای چې تر هغه ټیمه پورې الله پاک او واده باغه په 20 کال کې او 25 کال کې به الله تعالی بچی درکې، لیکن دعا شنه الګ وسم غواړي. دا اوس سبب د دعاګانې شروع کړي رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، مام دل مانځه پابند جوړ کې زما بچی هم دل مانځه پابند. دا د اوس څخه بقاعده دعا شروع شي. نو دومره یعنی دا د دې وجه صدا ذکر کړی دی چې دومره اهتمام پکار دی د بچانو د دعا لپاره. نو نیک صالح اولاد چې دی هغه ډیر ضروری دی. او بل ځای کې راځي قران پاک کې الله فرمایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا، یا الله ما تراکه زما د بچان د کور والا طرف وذرياتنا او د بچان طرف قرة اعين د سترګو یخواله ما تراکه د دوی په ذریعہ سره وجعلنا للمتقين اماما، او موږ د متقینو امام جوړ کی، او موږ د متقینو امامان جوړ کی، او ما د متقینو امام جوړ کی. دا دعاګانې بقاعده غوښتي د نیک اولاد لپاره او د صالح اولاد لپاره.
نو نیک اولاد چې دی دا ډیر غټ نعمت دی. که د چا اولاد نیک نه وي صالح نه وي هغه د سر درد بیا جوړېږي. د یو سړي په باره کې راځي بچیان یې نه وو، نو دوی وایي د هر چا ته به بزرګان ته بل چې ما ته دعا وکړه چې الله ما ته بچی راکړي. د نیک صالح بچي دغه نه کوي، وایي بیا 18 کاله بعد الله پاک هغه ته بچی ورکړي. 18 کاله د واده بعد الله پاک بچی ورکړي. وایي بیا وخت تېرېدی ټیک 18 کاله بعد یعنې بچی د 18 کالو شو، وایي دی بیا په هغو بزرګانو پسې ګرځېدی چې دغه دعا وکړه چې دا بچی الله د مځکې د سره واخلي. نافرمانه شو بچی دومره بې لارې شو چې 18 کاله بعد یې بیا پلار برته راځي. دا یو عالم دا کیسه کوله، هغه ول سړی ما خپل سترګو لیدلی دی دا سړی چې 18 کاله بعد بیا د خلکو سره دا درخواست کوي چې اوس دا دعا وکړه چې به دا زما بچی مړ شي. دومره ځین تنګ شو. د هغه خلکو ته معلوم دی د چا چې اولاد نافرمانه وي، اولاد چې ناصالح وي، اولاد یې بې لارې وي، هغه خلکو ته بیا پوښتنه وکړه هغه ډېر بد ژاړي. د پیسو باوجود، د مال باوجود، د دنیا هر اسباب الله پاک ورکړي، هر سہولت الله پاک ورکړي، خو صرف دا وي چې اولاد ناصالح سي، اولاد یې نافرمانه سي، دا سړی ډېر د سخت زندگی سره مخامخ، ډېر د پریشانی سره مخامخ. نو موږ دا کوشش وکړو چې د اولاد دپاره اوس لا اول د مور او پلار دا ذمہداري ده چې مور او پلار د بچي دپاره د نیک صالح بچي دپاره دعاګانې شروع کړي. که الله پاک ورکړی بیا دا دعا وکړي چې یا الله صالح یې کړي.